په هالند کې د افغانستان سفارت د هیواد د وروستیو زلزلو د قربانیانو په یاد د غمرازۍ مراسم ترسره کړل. په هالند کې د افغانستان د سفارت په انګړ کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه د کونړ د وروستۍ زلزلې د قربانیانو د یاد په موخه د دعا او غمرازۍ مراسم ترسره کړل. په دې مراسمو کې د ګڼو دوستو هیوادونو سفیرانو، ډیپلوماټیکو استازو او په هالند کې میشتو یو شمېر افغان فعالانو ګډون درلود. ګډونوالو د افغانستان په کونړ ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله په رامنځته شوي بشري ناورین ژوره خواشیني څرګنده کړه او دا پیښه یې یو ستره غمیزه وبلله او په اړه یې د خواخوږۍ کتاب کې خپل یادښتونه هم ثبت کړل. د هالند لپاره د افغانستان سفیر ښاغلی محمد آصف رحیمي له ټولو راغلیو سفیرانو مېلمنو مننه وکړه چې د افغانستان سفارت ته راغلل او خپل ځانونه یې د افغانستان له خلکو سره په دې ستره غمیزه کې شریک وبلل. ښاغلي رحیمي زیاته کړه چې نړیواله ټولنه او دوست هیوادونه دې په سختو حالاتو کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره پراخې بشردوستانه مرستې وکړي. څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، متاسفانه داسې زلزله په شرقي ولایتونو کې وشوه چې خصوصا د کونړ په ولایت کې ډېر خلک شهیدان شول. تقریبا دا احصایه چې ښیي 2200 کسانو ته یعنې شهید شوي دي او 3600 نه ډېر زخمیان دي او په زرګونو کورونه تخریب شوي دي. نو دې دپاره د غمرازۍ او غمشریکي دپاره په سفارت کې نن د جمعې ورځ یو د تعزیت کتاب ایښودل شوی و او د 100 نه ډېرو سفارتونو ته احوال ورکړل شوی چې کتاب تعزیت په سفارت کې موجود دی او خلک که وغواړي نو سفیران که وغواړي نو راتلی شي چې دلته خپل همدردي اظهار کړي. نو دې کې ډېر زیات سفیران نن د دوستو هیوادونو نه په سفارت کې تشریف راوړل او خپل غمرازۍ او غمشریکي په کتاب کې ولیکل او ضمناً یو تعداد زیات سفیر صاحبان د سفارتونو د پیغامونه لیږلي دي په سفارت په آدرس باندې او بیا هم چې موږ ملاقاتونه وکړل د سفیرانو سره په دې کې هم د وضعیت موجود موږ تشریح وکړه چې د بشردوستانه کومکونو دپاره موږ یادونه وکړه چې باید د خلکو سره کومکونه وشي او خصوصا د تخریب شوي کورونو دپاره د بیا جوړولو دپاره چې ژمی هم را روانه ده. دې دپاره هم موږ تشریح وکړه دوی ته چې دغه ضرورت او نیازمندي هم عاجله نیازمندي ده چې دې دپاره بیا نو ډېر کومکونو ته ضرورت دی. نو دا موضوعات ډېر نن سفیرانو سره تشریح شول او بحث وشو.